ملګرو تاسو هر وخت دا السلام پوښتنه علیکم. کوئ چې تاسو خپل ډیلی روټین کې څه کار کوئ، تاسو ډیلی ولاګونه جوړوئ. ستاسو د ملګري په فرمایش سره دا کم ویډیو چې دا مې جوړه کړله، امید ساتم چې تاسو به دا خوښه کوئ. که چېرې ستاسو دا لږ هم خوښه شي موږ ته کمنټس وکړئ او موږ به نورې هم داسې ښه ویډیوګانې جوړو. دا ویډیو ګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. السلام علیکم ملګرو، ګډ مارنینګ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي او امید ساتم چې ښه به د ژوند په ښو ساعتونو کې به وي. زیاتر ملګري دا پوښتنه کوي چې تاسو څه کار کوئ، په کوم څه کې ژوند ورځې شپې سبا کوئ. نو هغه ملګري بار بار دغه تپوسونه کوي، نو غوښتل مې چې کوشش وکړم تاسو سره کم ډیلی بیسس باندې کم ویلاګ جوړوم، هغه به ستاسو سره شریکوم. نو دا وخت زه راوتی ما سهار وختي دی، تقریبا 8 بجې دي او په لاهور کې موجود یم. تاسو کتی شئ یو ځایي پارک دی، هلته راغلی وم. نو لږ څه کار مې و هغه مې هم وکړو، لږ ریکارډینګ و هغه مې وکړو ځان دپاره، خپل چینل دپاره او ستاسو دپاره. نو اوس انشاءالله مخکې چې څه هم قسمه داسې ښه کلیپ راغی تاسو سره به یې شریک کوم. ټولو ملګرو ته دغه خواست دی چې چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې د دې ویډیوګانو د شاته چې څومره محنت دی هغه هغه کس ته پته وي چې څوک د یوټیوبرانو ویډیوګانې زیاتې ګوري او یا څوک خپل ملګری یا څوک د یوټیوب چینل یا د فیسبوک پیج چلوي. نو ټولو ملګرو ته مې خواست دی چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او تاسو ته به نن داسې ښه ویلاګ جوړوم. ملګرو دې وخت کې زه د پارک نه واپسي کوم، خو غواړم چې تاسو ته دا هم لږه طریقه وښیم. ښه ملګرو پارک نه راغلم او ناشتې له تلی وم، ناشتې دپاره مو سره واخیستو، ناشته به کوو بیا به ځان سیټ کوم او بیا به ځو بازار ته. ښه ملګرو ناشته مو وکړه او ځان مو سیټ کو. ټایم تقریبا د 1 بجه کېدو واله ده او دا چې کوم پاور بینک دی دا مې د یو ملګري نه راوړی او دا به اوس واپس وړم. ښه دی خو په کم پرایس کې چې دی په هغه پرایس په وجې سره دا چې کم کار کوي دا ټیک دی، خو زما دپاره ټیک نه دی. دا به هغه ملګري ته واپس کوم. دا به کېدو په شاپر کې او پاتې شوه د دې کم پاور بینک دا ډېر ښه پاور بینک دی، ځکه چې امپورټ دی، مطلب د بهر نه راغلی دی، امپورټ شوی دی د بهر نه پاکستان ته راغلی دی. نو په دې کې لږه مسله ده، دا به حل کوو او کوم ملګري چې ګفټ را لېږلی دی هغه به راوړو او بیا به ګورو چې څه کېږي. اوس به وځو بازار ته به ځو او تاسو ته به هر څه خپل کیمرې په ذریعه ښیم. خو دا واورئ ټرایفورډ نه وړم او صرف په موبایل وړم، نو کلیپ چې هر څنګه راغلو ویډیو خوښه کړئ. راځئ چې ځو. ښه ملګرو دا وخت زه راورسېدم د موبایلو دوکان ته نږدې یم. څه به کوم، څه به اخلم، څه به واپس کوم، هر څه به تاسو سره شریک کوم. زموږ سره اوسئ. ملګرو بازار ته راورسېدم او اوس به ځم دوکان ته او څه کار چې بازار کې دی هغه به کوم. زموږ سره اوسئ.
ملګرو دې وخت مونږ دکان ته انټر شو. دا هغه پاور بینک دی په کم کې چې مسله ده، او بل پاور بینک مو واپس کو او هر څه به ستاسو سره شریک کوم. چینل سبسکرایب کړئ، زموږ سره اوسئ. ملګرو ولاړې ما په دکان کې او ټرایپوډ چې کم وخت کړی و هغه غټ دی او میلاو شوی وړوکی دی. نو کوشش کوو چې کم اول مونږ سلیکټ کړی و د هغه ملګري په فرمایش سره، نو هغه ټرایپوډ به راځي او دا هغه پاور بینک دی. د دې چیک اپ کې به ټایم لګي، که ټیک شو ټیک ټاک، که ټیک نه شو نو لږ ډېر کار کوي. ملګرو تاسو کتی شئ دا هغه ټرایپوډ دی، دا 3 سټیپه مطلب اوچتېږي. دا تاسو کتی شئ د هغې کلیپ دی او دا چې کوم دی دا هغه سمال ټرایپوډ دی. نو د دې ټرایپوډ انتظار و، دا راغی او اوس به یې راته هغه کس یو پیره چیک کوي او بیا به واپس لاړه او یو پی ایس کې د ملګري دکان کې چې کوم یو پی ایس هغې کې مسله وه او ټرایپوډ څخه څه ولیدو، اوس واپسي ده. کور ته ځو، بیا به تاسو ته هلته لږه ډېره انفارمیشن درکوم. ملګرو ګرمي ده او واپسي مو وکړه، اوس روانو خپل ځي ته او پاور بینک کې مسله لږه سیوا وه. پاور بینک مې پرېښودو او ټرایپوډ مو راواغستو او لږ ډېر را سره نور هم سامان دی، نو میلاوي خو به په راورسېدم. دا تاسو کتی شئ دا هغه ټرایپوډ دی د کمې باره کې چې تاسو ته ما په بازار کې ویلي وو او د ویډیو په اوله کې مې درته ویلي وو. اوس درته دا کولاومه د هغه ملګري ډېره مننه کوم کم ملګري چې دا ګفټ زموږ دپاره مطلب رالیږلی دی، د هغو په وجې سره دا ما واغستو. اوس تاسو ته ښیم چې د دې هایټ څومره دی. زموږ سره اوسئ. ملګرو دا زموږ سره تقریبا د دې خپل کم سایز چې دی هغه تقریبا 1.5 فوټ پورې دی. دا موږ ډېرې په اسانۍ سره خپل په بیگ کې وړی شو. اوس د دې سیټ اپ زه کوم ځکه چې د دې دا څه سامان چې کوم دی هغه موږ جی انډینګ نه ویستی دی. د دې سیټ اپ کوم بیا مې هغه سپورټ دی چې دې باندې مونږ دا صرف له پاسه او لاندې مطلب اپولډ او بیک ولې دا بوټی راویستی شو. د دې نه علاوه په دې کې دا چې هر کله مونږ داسې کړو د دې سره دا کلیپونه دي، هر کله چې مونږ د دې یو کلیپ کولاو کړو د دې کم سایز چې دی هغه به مونږ سره دومره شي. یا که چېرې مونږ وغواړو د دې دا کلیپ چې کم دی دا خپل په هغه ځای باندې کم ځای چې د دې لپاره جوړ شوی دی هغه کلیک کو او لاندې بل سټیپ هم کولاو کو، نو تاسو کتی شئ دا د دې بل سټیپ یا کولاو شي. که چېرې مونږ وغواړو چې د دې دا سټیپ هم دغسې برقرار وساتو او سیټي کړو، نو د دې کم هایټ چې دی هغه به ستاسو مخامخ په خپله راشي.
دا چې کوم دی د خپل هایټ برابر شو. بیا چې هر کله مونږ په دې کې موبایل ایکټیو د هغې لپاره مونږ سره چې کوم دی دا کوم کلیپ چې لګېدل دی په دې باندې دا بره سټینډ چې کوم دی دا مونږ لګولی شو. لکه تاسو کتلی شئ د دې دا کم اوس حرکت چې دی هغه سټاپ شو. وجه د هغې دا ده چې مونږ دا کلیپ سیټ کوو. بیا چې هر کله دا مونږ ښکته کوو دا مونږ په دې باندې په اسانۍ سره ښکته کوو. خو خیال به ساتئ چې د ټولو نه اول دا کوم کلیپ چې دی دا تاسو نه رابطئ. دلته چې دا کم لګېدلی دی دا کم انګل چې دی دا مونږ ته شو کوي. په دې کې چې کم لیول لګېدلی دی تاسو کتلی شئ دې کې دا لیول لګېدلی دی. دا چې هر کله دا مونږ یوز کړو دا مونږ راغونډو په دې طریقې سره مطلب کلوزینګ د دې داسې کوو او داسې به یې پیسې کړو. ټولو نه اول به چې کوم دی د دې ټول کلیپونه مونږ کولاو په وجه د دې چې مونږ ته په بندولو کې بیا اسان وي. لکه تاسو کتلی شئ دا په دې طریقې سره بیا بندېږي. نو زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوي چې تاسو ډیلی روټین کې څه کوئ. نو په ډیلی روټین کې چې کوم دی مونږ ډېر کارونه کوو خو بس د کیمرامین په وجې سره هر څه تاسو ته نشو شو کولی. نو انشاءالله امید ساتم چې تر دې پورې به تاسو ویډیو خوښه شوي او وخت مازدیګر شو زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو دا وخت ماښامې شو او دغه یو څو ګډې وډې ټپې درته کومه او امید ساتم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي وي. که چېرې تاسو زمونږ داسې ډیلی روټین ولاګ ملګرو فرمایش کړی د ملګرو په فرمایش مې شروع کړې وه او امید ساتم چې داسې ښه ویډیوګانې در سره شریکې کړم. دغه یو څو ټپې دي خصوصي تا ته ډالۍ وي چې په نیمه شپه کې به راپاسم په نیمه شپه کې به خیرې درته کومه او درته کومه په نیمه شپه کې دیدن وکړه خلکو د وي ستوري نوی حالونه نوی حالونه مازیګری د خیرې مکړه ته به د ناز خیرې کوي رښتیا به شینه او رښتیا به شینه په نیمه شپه مرور لاړې دغه زیاتې به دې تر عمره یادومه